الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او آخرنی خبره من دا کوله چې کله چې دغه لوزنامه ماته شوه او لوزنامه د دې چې د بنو هاشم سره به بایکاټ کوو، د هغوی سره به رشتې نه ساتو، د هغوی سره به تعلقات نه ساتو، د هغوی خواته به ځو راځو نه. په دې باندې دغه لوزنامه چې دی نو لیکلی شوې وه، د هغې د ماتېدو هغه قصه هغه ما تفصیلا بیانه کړې وه چې څنګه دغه لوزنامه چې کومه د مشرکانو لیکلې وه هغه څنګه الله سبحانه وتعالی ختمه کړه. بیا د هغې نه بعد هغوی مشرکانو آخرنۍ جرګه د ابوطالب طرف ته ولېږله او هغه په دې هغوی چې ابوطالب مرګ ته نږدې دی، نو که دا سړی مړ شو سبا له بیا موږ د ده دې واره ته څه وایو، نو عرب به راپورې خاندي، وی به چې کله یې تره و نو دوی ته یېرېدو، او چې کله یې تره مړ شو دی یوازې شو نو دوی به اوس حملې کوي. نو د هغې د لاسه هغوی په ابوطالب پسې لاړو. ابوطالب سره خبرې وکړې، د هغې تفصیل موږ هلته بیان کړی او بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه تاسو ته یو داسې خبره ښیم که تاسو په هغې باندې عمل وکړو نو عرب او عجم دا ټول بس تاسو ماتحتي، دا به ټول تاسو ته محتاج دي. خو مشرکانو دغه خبره ونه منله. په دغه ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه. نن به انشاءالله د عام الحزن په باره کې خبرې کوو. د غم کال دا په رسول صلی الله علیه وسلم د غم کال راغلی او د سیرت علما او چې څومره کتابونه لیکلي دي هغه علماو کومې چې بیانوي هغوی دې ته عام الحزن وایي، د غم کال. او د غم کال په دې و چې په دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم تره ابوطالب هغه وفات شوی او دغه شان د هغه بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه په دې کال کې وفات شوی وه. نو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې غمونه زیات شوي، نو دې ته ویل کېږي عام الحزن. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو سخته هر وخت ډېره وه او هر وخت تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ته میلاوېدو. نو په دې نږدې ورځو کې دغه وشو چې تقریبا 3 کاله بایکاټ شوی د دوی نه، 3 کاله بایکاټ شوی. دا ټول غټ غم دی او مصیبت و. د دې نه چې څنګه راووتو نو لا 6 میاشتې تېرې شوي نه دي چې دا مسلې پرې راغلي او وخت په وخت په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مصیبتونه راغلي دي. دې پیغمبرانو له چې الله د اوچت مقام ورکوي نو دا ولاسې نه ورکوي، دوی د دې امتونو دپاره ډېرې سختې تېرې کړي. نو 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه شعب ابوطالب کې تېر کړو او د هغې نه لا راوتی نه دی چې ترې بیمار شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې د لاسه ډېر په غم کې شو. ولې؟ ځکه چې دی د پلار په ځای دی، ابوطالب د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار په ځای دی. نو یو خو یې تره دی او تره یې د پلار په ځای، او بله دا چې د هغه انسان دی چې تقریبا 8 کالو عمر نه رسول صلی الله علیه وسلم د ده سره دی او څه 40 کاله تقریبا یا څه د پاسه 40 کاله یې تېر کړي دي د دې سړي سره، او هغه په هر ځای کې ولاړ دی، د ده مرسته یې کړې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې د لاسه به لازم په غم کې و. د هغه د وفات ته واقعه د دغه شعب ابوطالب د راوتو نه 6 میاشتې بعد راغلې ده او دا کال چې دی نو دا 10 کالو د نبوت، یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت میلاو شوی د هغې نه 100 کاله بعد دی وفات شوی، 10 کاله بعد. نو د رسول صلی الله علیه وسلم عمر څومره دی؟ 50 کاله. نو مطلب دا چې د ابوطالب سره څومره وخت تېر کو؟ 42 کاله. 42 کاله عمر هغه د ابوطالب سره تېر کو. لازم به په دې سړي به سړی خفه کېږي او بیا دې سړی چې هغه سره مرسته کوي. خو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کومه غټه مسله وه او چې کومې غټې خبرې غم اخیستی و هغه ده چې زما دا تره اسلام قبول کړي. دا د ټولو نه غټه خبره ده. او رسول صلی الله علیه وسلم بس صرف د تره په باره کې دا غم نه کوو بلکې د ټولو کافرانو په باره کې د هغه دا غم
چې دوی ولې اسلام نه قبلوي، دوی ولې ایمان نه راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپلو ملګرو د خبرې غم نه وړی چې د ملګرو ته مصیبتونه او سختې ملاوي. هلته رسول صلی الله علیه وسلم پته لري چې یو خو دوی ایمان راوړی، بل دی چې الله به له جنت ورکړي، او دا ورته هم پته لري چې د مصیبت د څه وخته پورې دی بیا به ختم شي. خو غټ غم د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې د مشرکان ایمان ولې نه راوړي. او الله سبحانه وتعالی زی په زی خپل پیغمبر ته ویلي دي ولا تحزن علیهم، مغم جنه کېږه په دوی باندې. داسې نه دي ویل الله سبحانه وتعالی چې منهم مه یېرېږه د دوی نه، او مغم جنه کېږه د دوی طرف نه، مغم جنه کېږه په دوی باندې. ځکه چې دغه خبرې سره د رسول صلی الله علیه وسلم غم ډېر نشته چې دوی ما تنګوي، ما ته تکلیفونه را رسوي، ما ته مصیبت میلاویږي دوی طرف نه. د دې سره د رسول صلی الله علیه وسلم دومره غم نشته. څومره غم چې د دې سره دی چې د مشرکان ایمان ولې نه راوړي. نو ځکه ورته الله سبحانه وتعالی په سورې کهف کې دا خبره کړې ده چې ای پیغمبره ته خو به ځان مړ کړې، که دا ستا غمونه او سوچونه او فکرونه داسې وي دې مشرکانو په ایمان نه راوړو باندې، داسې خو به ته ځان مړ کړې. نو په دوی باندې غم مه کوه. هدایت ته الله په لاس کې دی، که په قسمت کې و میلاو به شي، که په قسمت کې نه به میلاوي. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا خبره کړې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. رسول صلی الله علیه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به، وی زما مثال او د هغه وحي مثال کوم چې الله سبحانه وتعالی ما لره کړی ده، کمثل رجل اتى قوما، لکه یو سړی دی یو قوم خواله راغی وته وی چې ای قومه انی رأیت الجيش بعیني، ما ګوره لښکر د دشمن په خپلو سترګو لیدلی دی، و انی انا النذیر العریان، او زه لغړ یره ورکوونکی یم. او دا په عربو کې ما وخت کې دا عادت و چې څوک به یو قوم به یره اعلان به یې کوو چې دوی توجه ډېره شي، نو کمیس به یې وویستو، کمیس به یې وویستو، کمیس به یې ورته هم داسې خوځه و. نو رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی دی خپل قوم یری کمیس یې وویستی دی، فاطاعه طائفه من قومه، نو داغه په قوم کې بعضو خلکو دغه خبره ومنله، فادلجو، نو بس ووتو په سفر باندې ورو روانو د شپې ووتو، نو کامیاب شو، دغه لښکر نه څه شو بچ شو. او دویم وکذبت طائفه منهم فاصبحوا مکانهم، او دویم ټولګی هغه دی چې دغه کس چا چې وله یره ورکوله هغه یې دروغجن وګڼو، او په دغه ځای کې شپه کړه، سحر یې په دغه ځای کې کو، فصبحهم الجيش، نو دغه د دشمنانو د لښکر پرې راغی او د ټولې تباه او برباد کړو. فذلك مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. رسول صلی الله علیه وسلم دغه مثال دی چې چا زما خبره منلې، زما طاعت یې کړې، هغه کامیاب شوی دی. لکه څنګه چې دا قوم کوم چې خبره ومنله هغه د لښکر نه بچ شو، او کوم چې زما خبره نه منلې هغه تباه شوي دي. داسې لکه دغه کوم خلکو چې خبره د دې سړي ونه منله، لښکر به سهار له حمله وکړه او هر څه یې ختم کړو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار دی دعوت ورکول، هغه سره د خلکو غم. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم غم د خپل تر سره د نور خلکو نه زیات دی، ولې ځکه چې دی ورته نږدې دی، نو د ده لپاره جنت غواړي، د ده لپاره خیرخواهي غواړي. بیا دا چې دغه تره ورسره په هر مصیبت کې ولاړ دی، نو بیا خو بیخه مین دی چې دی د اسلام ته راوړي. او دا اصل مینه او محبت او حقیقي رشته پالل هغه دې ته وایي چې ته کوشش وکړې چې یو سړی د دین طرف ته راوړي. دا بس خلک کوشش کوي په دې کې لګي چې زما د بچي به څنګه انجینران کېږي او څنګه به ډاکټران کېږي او څنګه به سیاستدانان د دوی نه جوړېږي او څنګه به ساینسدانان جوړېږي. یاره چې دی د ایسي لاندې کښېني، بس دی غټ غم دی، د ایسي لاندې کښېني، د ایسي کم دي چې غټ شی ته غم وړی. سوچ دا کوه چې په آخرت کې د جهنم نه بچ شي. که دنیا هغه سخته، که دا ستا د بچی په دې دنیا کې کامیاب نشو، د سختو ژوند یې تېر کړو، یو څو کاله به تېروي که نه، خو د آخرت ته ژوند سوچ ورکوه چې هغه د همیشه ژوند دی، چې د همیشه د اور نه بچ شي. یو سړی مزدوري کې خوله پرې راروانه، دا څه خبره شو، او یو سړی د همیشه لپاره والعیاذ بالله په جهنم کې پروت دی. دا اصل نقصان دی او اصل تاوان دی. لکه تاسو په خپلو بچو مین یئ، په خپلو ښځو مین یئ، په خپل مور پلار مین یئ، په خپلو خپلوانو مین یئ، کوشش وکړئ چې دوی د جهنم د اور نه بچ کړئ. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والو خپل ځان خپل اهل او عیال د اور نه بچ کړئ. دا اصل محبت دی. د رسول الله سره دې خبره ډېر زیات غم
چې دې سړي له الله هدایت ورکړي. نو بیا واورېده کله چې په هغه باندې د مرګ د حالات رالو او څه د پسه 80 کاله د هغه عمر و، نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه خواله ورغی هوی کې چې دا اوس موقع ده راشي خبره مو سره وکم که په دې ټیم کې خبره ومنله. په دې کې دا فایده چې دعوت به بندې نه، یو سړی ستا خبره نه مني کنه، ته خپل مهنت او کوشش کوه. رسول صلی الله علیه وسلم يهودي خواله تلو ځنکدن کې وکړ، اقا ځنکدن کې هغه ایمان راوړل نو هیڅ پته نه لګي. د بس ملګری یو پیر دوه چاته نصیحت وکړي بیا وی نه مني نه، دا لري کو دا الله ګمراه کړي دي. نه ته خپل مهنت او کوشش کې او تا نه الله دا تپوس نه کوي چې دوري خبره نه منله، دا تپوس والله دا غنه کوي، خو تا نه به دا تپوس کوي چې تا ولې نصیحت نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه او د ابو طالب د سر په خوا کې د مسلمانانو او د انسانانو سردار ناشته او بل طرف ته د کفر سردار ابو جهل هم ناشته. ابو جهل د موقع ځای نه کړه، هغه ورغه تکینس. ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه هغه د رسول الله په خوا کې ناسو. نو وی چې په حدیث کې درځي چې لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجد عنده ابا جهل، ابو جهل د مخکې التناسو، وعبد الله ابن ابي اميه دوزه د مخکې التناسو د دوه کسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم اي عم اتر قل لا اله الا الله، لا اله الا الله هو كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه. نو دا دې جمله ده کته وی کنه قیامت پر ورځ زه د الله سره ستاباره کی خبره وکم، خو دا غیر پر دا جمله ویل څه دي دا لازم دي چې اسلام ته نه نوځي. کوشش کو په دې وخت کې وته لګي وي په دې وخت ځکه چې ځن کدن په حالاتو کې سخت پیدا. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې وی تر کلمه وای قیامت پر ورځ زه د الله سره خبره وکم. دلیل په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا لپاره خبره نشي کولای، په دې ورسېدل کله دا به یو فائدہ ده. کله هر چا لپاره خبره کول شنو د کلمې ته به ضرورت نه خبره به الله سره کړي وای کنه چې مسلمان نه نو هیڅ نه قبلي. ما ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه خو کې ناسو ناغوت خخا اترغب عن مله عبد المطلب. عبد المطلب هغه دین پرې دی اخري وخت ځان شرمې د اوسه پوری دومره د عزت ژوند ته تیر کو، د اوسه پوری چاته ملامت نه کړي، خو په اخري وخت کې د پلار نیکه دین پرې دی او تل یو قوم سرداري یو مشري نته پوری دا کار مزه کوي. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيدانه بتلك المقاله. رسول صلی الله علیه وسلم تر کلمو او بوته دین پرې دی پلار نیکه طریقه پرې دی، رسول صلی الله علیه وسلم هغه بدای رسول صلی الله او دغه دا مهنت او کوشش یو طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم روان دي او بل طرف ته د کافرانو روان دي. نو اخیری خبره چې هغه د خلینو وته هغه ده وی چې حتی قال ابو طالب آخر ما کلمهم، اخرنی خبره چې ابو طالب کوم وکړه هغه ده چې علی ملت عبد المطلب، زه ابو طالب په دین باندې یم او دې څه تسوت. په یو روایت کې درځي چې لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك، وروي کې چې ملامت کول نه نن مې لاسترګي خولې په دې باندې. انته وره سره د مرګ په حالاتو کې او د ملامتیا نه یری دا اهم نقطه په دې ټول درس کې د ټول نه اهم نقطه غدا شو چې د ډیرو مرګرو ته موږ وایو قرآن او حدیث باندې عمل وکړو د ملامتیا نه یری چې څوک بوي دا وابي دي، څوک بوي چې دا بے مذهب دي، څوک بوي چې دا بے ادب دي، څوک بوي چې دا دي شي. نو د دې خبرو لحاظ ابو طالب کو خنن په کوم ځای کې دی؟ په جهنم کې دی. سید قوم ملامت نه کو به دې خبر ولر جهنم او کده دا کلمه ویلې وي نو خلکو ملامت کړي خو څو وخت پوري خدای میشه ژوند به هغه د کامیابی وي. زما ټول ورونو ته خويندو ته مشرانو کشرانو ته د نصیحت ته چې کمزې کې قران او حدیث راورسي باغې باندې عمل کوي دې ته مګور چې خلک بسوي سبا نه وي. دا خلک والله لازم ک په یو حال دین پریدي نه دی پریدي، دا خلک ته په یو حالوم نه پریدي او د دې انسانانو عجیب طبيعت ته ګوره چې دوی ټول راضي کیږي نه. یو دویم د انسانانو عجیب طبيعت ده
چې خوښ شوي نو اسمان ته دې رسوي او چې په معمولي خبره بدې شوي نو دغه اسمان نه دې ځمکې ته چې مړه تیر دله ماته بیا دې ته نه ګوري چې دې سړي کې ښه صفات بیا ښار څه بدله یېري نو دا د انسانانو ناشنا طبیعت دی چې یو خو راضي کېږي نه ټول او دویم پکې څه دي چې صفت چې خوښې شوې نو اسمان ته دې اوچتوي چې بدې شوې دغه اسمان نه یې راوځاري خلک به څه وایي خلک به څه وایي دا ټکي ډېر زموږ طبعي وکړه خلک به څه وایي او دا خلک نه راضي کېږي یو ناشنا واقعه مخکې ورځو کې راپېښه شو ما سره اکثر د بعض خلک په دې دشمني کوي چې د قرآن او حدیث طرف ته دعوت ورکوي او الله سبحانه وتعالی دې دغه ټولو له هدایت ورکړي سره زمونږ نه هغوی دا اعتراض کوي چې دې داسې نصیحت ولې نه کوي دې دا ولې نه کوي دې دغه ولې نه کوي چې په یو موضوع باندې زما نصیحت نه بیان نه او الحمدلله زما غالبا هر موضوع باندې بیان شته خو بعض ټول موضوعګان سړی کوم ذکر دغه کولی شي اوس الحمدلله موږ لګیا یو د خو د مرګ پورې دا کار روان نو دوی به څه وایي دا اعتراض کوونکي نو داسې نصیحت ولې نه کوي دا خبره ولې نه بیانوي یو کس ما باندې اعتراض کړی بیا ما الحمدلله یو څو ورځې مخکې هغه مسله باندې نصیحت وکړو نو بیا هغه کس څه وي دا خو پلاني عالم د نن تقریبا 40 کاله مخکې بیانه کړی ته اوس بیانوي نو دا خلک دا پرېږدي نه ته په یو حال کې به نه پرېږدي که داسې ځي وایي دی داسې لاړ که داسې ځي وایي داسې لاړ دا خبره مې ټوله دې پورې راوسته چې خلک نه راضي کېږي او که چا دا ووي چې زما میشن دا دی چې زه خلک راضي کوم نو دا سړی به صحیح د قمقل دی دا میشن چېرته چا پوره کړی نه دی اوسه پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ټول خلک نه راضي شوي تا نه به څه راضي شي ټول د هغې ټول خلک راضي نه دي راضي په هغه وخت کې ورسره هم خلکو دشمنیانې کول اوس یې ورسره هم خلک دشمنیانې کوي ابو طالب د خلکو د ملامتیا نه بچ شو خو ولې آخرت کې څه ځای شو جهنمي ځای شو رسول سلم چې کله دا خبره واورېده نو دی وی والله لا استغفرن لك ما لم انه عنه وی زه خو به ستا دپاره بخښنه غواړم چې څو پورې الله منع کړی نه یم الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو ما كان للنبي والذين آمنوا الله وی ندی پکار پیغمبر لو نه مؤمنانو لره ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ندی پکار چې دوی بخانه غوړي د مشرکانو پر اگر کاغه دوی خپلوان دي رسول صلی الله منع کړی شو سنه د بخانی وختون بل آیت الله دم نازل کو انک لا تهدي من احببت اے پیغمبر دا هدایت سستا پلاش کې خونونه چې څوک شته خوږی ته بوله هدایت ورکې هدایت ته چا پلاش کې دی د الله پلاش کې دی ها د پیغمبر سره چې کوم هدایت ته خو هغه هدایت ته چې لا روخایا خو هدایت التوفیق یو سړی د لارې تر اړول د چا کار دی د الله سبحانه وتعالى کار دی ابو طالب دغه شان د دنیا نه لاړ او زه دا وایم چې د رسول سم په ژوند کې چې کوم واقعات راغلي دي چې وایي که رسول سم ډېر غمجنه شوی دی په هغو کې یو دا واقعه ده وجې دا د یو سړی وایي چې هغه ښځه مړه ده نو ته دا ولې نه دی چې ښځه مړه شوې ده خدیجه رضی الله عنها مړه شوې ده حمزه رضی الله عنه دغه شان عثمان بن مدعون سعد بن معاذ د رسول سم بیبي زینب بنت خزیمه دا د رسول سم په ژوند کې وفات شوی خو نه دا د دومره غم واقع نه څومره چې دغه د ولې ځکه چې هغه جهنم ته لاړ او د همیشه دپاره جدا شو د خدیجه رضی الله عنها سره چې کومه جدایي راغلې د رسول وسلم دا د وخته پورې ده خو د ابو طالب سره داسې جدایي راله الله اکبر چې د همیشه دپاره دا ورواره او تر جدا شو او د هغه سړي نه جدا شو چې هغه ورته ویلي وي ورواره کوه د خپل دعوت کوه تا ته دا وخته پورې څوک څه نه شي ویلی چې څو پورې ما په خاورو کې ډډه نه یې لګولې نو هغه تره چې کله په داسې حال کې د انسان نه جدا شي چې د همیشه دپاره ملاقات ختم شو نو دا به ډېره د غم واقعه نه دې ځای کې اهم خبر هغه د یاد ساتئ ظاهره کې هغه لګیا دی مرسته کوي نو ظاهره کې خو ښه سړی دی یو سړی کې ظاهر له اعتبار شي نو دی خو ښه سړی دی بیا ولې دا ښه سړی جنت ته نه ځي جواب د هغې دا دی چې د ظاهر سره باطن پکار دی او د باطن سره څه پکار دی ظاهر پکار دی
ظاهر یوازې کار نه کوي او باطن یوازې کار نه کوي د باطن سره ظاهري او د ظاهر سره باطني دا هم مسله ده سات د باطن سره ظاهر او د ظاهر سره باطن ابو طالب ظاهر کې خسړې ده خو باطن دغه د دې چې چرته په الله ایمان نه راوړي نو هغه ظاهر څه شو بے فائدې یو سره باطن کې ایمان راوړي او یو عملوم د ایمان نه کوي نو دا باطن ولا فائدہ ور کوي نو ور کوي ولا فائدہ نو دا ټول به یو ځای رواني ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله ستاسو مالونو ته نه ګوري او نه الله ستاسو شکلونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو اعمالو ته ګوري نزرونه باطن دي او اعمال څه دي ظاهر دي په دې کې رد شو په خلکو چې کم خلک صرف ظاهر له اعتبار ورکي او هغه خلک چې کم صرف باطن مني موږ وایو د باطن سره به ظاهري او د ظاهر سره باطني نو کار به مخې ته رواني نو دا هغه وخت چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت مصیبت راغی او دغه مصیبت چې شپږ میاشتې نه دي شوي چې دا شعب ابي طالب نه وروته او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه سخت رااله چې جرګره له ابو طالب پسې او دغه مصیبتونه لا ختم نه دي چې هغه مشر چې دغه وفات شو او بیا قریش ته وګوره دومره ظالمان دي چې د په مرګ باندې خپه شي مني حالکه د دغوی د خاندان مشر دی د جرګو سره خو خوشاله شو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شو هغه یوازې پاتې شو او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دا خبره کوي وای ما زالت قریش کاعه حتى توفي ابو طالب وی دا وخت پورې قریش بوزدلو سو پورې چې ابو طالب ژوند دی او کله چې ابو طالب وفات شو او مړ شو نو دوی زړور شو دوی زورور شو به رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیفونه رسولي دومره تکلیفونه او تر رسولي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دغه خبره کړې او سبحان الله په بصیرتونو کې دې راځي چې په قریشو کې یو قمقل انسان په دې مشرکانو کې او راغب خاور سره پلاس کې رسول صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم د ګیر مبارک او د سر د ویختو ته خاور ونوښته د ابو طالب د مرګ نه بعد نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته رانه وته او لوري په شي پاسې دا او جړلې او د رسول صلی الله علیه وسلم د سری چې د اینزو او د غینې د خاورې پاکولې رسول صلی الله علیه وسلم ته لور جاړم ان الله مانع اباکی الله بستر پلار مرسته کوي او به دوی رسول صلی الله علیه وسلم په وخت دا خبر بیا وکړه وی قریش ما ته چې دومره تکلیف نه در رسول سمره چې ابو طالب د مرګ نه بعد ما ته رسول او دم دغه بوزدلی و چې تاسو یو دې سړی پورې ختی چې کله هغه سره ترونه تاسو تیریدي چې ترې ختم شو مړ شو نه تاسو زړور شو که تاسو زړور یې او که تاسو وای چې موږ د خپل دین د پاره ځان قربانو نو بیا خو دغه تر په مخ کې دي چې کول پکار نو دا تر په مخ کې چې کوم تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي دي هغه لګو په نسبت دغه تکلیفونو کم چې د تر د مرګ نه بعد هغه راغلي دي خپدیږي کې یو څو درسونه او یو څو عبرتونه زموږ د پاره د ابو طالب په دې مرګ کې او دغه نه بعد بیا د خدیجه رضی الله عنها واقعي لزو اولنی فائدہ دا وروته چې د مشرک د پاره به بخانه دا نه غواړي د فائدې دی واقعي نه وروته او ځکه یو حدیث کې درځي ابو هريره رضی الله عنه روایت او په صحیح مسلم کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی استاذنت ربي في ان ازور قبر امي بما د الله نه اجازه وغوښتو چې زه د خپل مور د قبر زیارت وکم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله مله اجازه راکو وی فزار النبي صلی الله علیه وسلم قبر امه وبكى وابكى من حوله لا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر زیارت وکړو په جړام شو خلک هم په جړا کوم چې سره په خوا کې ناسو به وی چې استاذنت ربي في ان استغفر لها بما چې الله بخانه ورغواړم الله وی چې نه بخانه ورنه غواړي دوی کی اجازه شته قبر زیارت ولو کبیر رسول الله په خپل فزوروا القبور فانها تذكر الموت قبرونه زیارتونه کوي د انسان ته مرګ راځي دی ندینه د واضح شو چې د مشرک او د کافر د پاره وبخانه دا نه غواړي
الله په قران کې لکه څنګه چې بل ځای کې دا خبره کړې ده استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. اے پیغمبر کته بخانه غواړي دوی لو کته نه غواړي او یا پیرول بخانه غواړي زینب بخانه ولي نبخي الله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ځکه چې دوی کفر کړي په الله باندې الله پر رسول باندې مدینه دا واضح شو چې د مشرک قبر پرست پاره و بت پرست پاره و بخانه نه غواړي. دویمه فائدہ دار وته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سفارش دا فائدہ وکړه چې عذاب د ابو طالب څخه شو هغه کم شو. ځکه عباس رضی الله عنه وایي چې وی ما رسول صلی الله علیه وسلم چې ما اغنیت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك دې تر لدی څه فائدہ ورکړي دا کنه چې ستاسو لپاره بغوسه کېدو ست مرسته وکوله. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې هو فی ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. په صحیحینو کې دا روایت ویاو فائدې ولا ورکړي دا هغه دي سي لکه څنګه چې بل روایت کې دا راځي چې وهو متنعل بنعلين دو پیزار بوت الله چې هغه به د ور نه جوړ شوی یغلی منهما دماغه دغه د لاسه دماغ خټ کیږي په جهنم کې. او رسول صلی الله علیه وسلم کې زنه او زماده سپارش نه نه دی به د جهنم په اخرنی حصہ کې پروت وي. او روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. ابو طالب ته بدا ښکاري چې په ټولو کې سخت عذاب زماده او د ټولو نه کم عذاب بده چي دا بداغي. خره دې روایتونه دا واضح شو چې ابو طالب په کفر باندې مړل لکه دا بعض صوفیان او قبر پرست او گمراه خلک او شیعاګان او روافض هغه دا ثابتول غواړي چې ابو طالب د اسلام په حال کې مړل او دا غلطه خبره. د صحیحین روایت دی په صحیح مسلم صحیح بخاری کې د روایت یو بل ناشنا روایت ته وایما علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی کله چې ابو طالب مړ شو یعنی خپل پلار یادې اتيت النبي صلى الله عليه وسلم او زلالم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ما وتی چې ان عمك الشيخ الضال قد مات. ما وتی چې رسول الله ستاغه تر هغه گمراه مړ شه او دا دلیل په دې باندې چې اصل ملګرتیا او رشتہ غد عقیده ده او غد منهج ده. وی به ته چې فمن یواری سوق به په خاورو کې پټي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته امر وکړي چې اذهب فواري اباك لا شو په خپل پلان باندې خاوري واچو. نو یې زورلم او یو کندم یو کنه استوغیت من خپل پلان ورغزار کو یا بای کې مې کېخو به بل باز خاور واچول بیا پروسسم پر شرالم نو ماته وی چې زلار شو وسلوک فدعا لي بدعوات به زما د پر دعاګانی وختي دسی دعاګانی دومره خوږی دعاګانی چې د ټول دنیا دغه په مقابله کې سنت ده. نو د دین د خوازه شو او د حدیث امام احمد امام ابو داود امام نسائی راوړي د دین خوازه شو چې ابو طالب په سمړلې ابو طالب په کفر باندې مړلې هغه اسلام نه قبول کړي. درې مفایده او غټه فائدہ چې د شرک سره یو عمل فائدہ نه ورکي د شرک سره یو عمل فائدہ نه ورکي. ابو طالب ډیر ښکارونه کړی دي او ډیر مرسته د رسول سم کړی ده خو فائدہ ولولي ورنه کړه ځکه چې توحید پکې نو مشرک او الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله وی کچته پیغمبرانو مبارک الله وی کدی پیغمبرانو شرک کو د دې ټول عمل به برباد شي. دا شرک دومره خطرناک بیماری د الله ته منګه ساتي چې معمولی شرک ستاد سونو کلونو عبادت هغه د ډړې وړي کوي هغه د بالکل خوري کوي ادله ختمي. نو ځکه کوشش دا کوي چې د شرک نه او د شرکیاتو نه بالکل ځان لري ساتي. موږ سیم ګناګار یو چې ټک خطا عبادت د الله وکړو او به پاګې د پاسه سړی راولګي او شرک مو کې نو ستدي سړی څومره بدبخت دی
خپل اعمال او خپل ځان هغه د شرک نه لري ساتي. او شرک څه ته وایي؟ یعنې د الله سره شریک جوړول دغه په خصوصیاتو کې. الحمدلله په دې باندې زما تفصیلي بیانونه شته، هغه واورئ. څلورمه فایده هغه دا راووته چې مشرک له شفاعت فایده نه ورکوي اگر که دا شفاعت پیغمبر کوي. لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم که داسې سپارش وکړي چې یا الله زما دا تره د دې جهنم نه جنت ته بوځو، نو فایده وله ورکوي؟ نه ورکوي وله. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله وی دې مشرکانو او کافرانو له به فایده ورنکي سفارش د سفارش کوونکو. او دا صرف کې سړی چې ابو طالب له فایده ورکړه نه، دا ابو طالب پورې خاص ده بس. او داسې فایده ولا نه ده ورکړي چې د جهنم نه راویستې ده او چېرته یې بولې؟ جنت ته یې بولې. خو په هغه جهنم کې په عذاب هغه لږ کم شوی دی بس. نور که د پیغمبر زر پیرې الله ته ووایي چې الله زما نه تره وبخه، نو هېڅ فایده نه کوي. بیا په دې کې ته یو روایت بیان کړم. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله دا خبره کړې ده چې یلقى ابراهیم اباه آزر یوم القیامه. ابراهیم علیه السلام به خپل پلار د قیامت په ورځ ویني آزر، وعلى وجه آزر قطره وغبره، او د آزر په مخ باندې به توروالی، د مخ به داسې لکه دوړې چې والی، د کفر هغه تیرې او د شرک هغه تیرې به د په مخ باندې پرتې. نو ابراهیم علیه السلام به ته وایي چې الم اقل لك لا تعصیني، پلار ته ما ویلي نه و چې زما نافرماني مه کوه، زما خبره ومنه. نو دا پلار به ورته وایي چې فالیوم لا اعصیک، نن زه ستا خبره منمه، نن زه ستا نافرماني نه کوم. نو الله سبحانه وتعالی به ورته اواز وکړي چې ابراهیمه انی حرمت الجنة علی الکافرین، ما ګوره جنت حرام کړی دی په چا باندې؟ په کافرانو باندې. نو دې ځکه اگر که ابراهیم علیه السلام یو اوچت پیغمبر دی او دا هغه انسان دی چې الله څه وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، دا د الله خاص دوست دی. خو د دې خاص دوست سپارش هم د مشرک په هکله دا نه قبلیږي. اخرنی فایده به ذکر کو او پنځمه هغه ده چې د بدو ملګرو د صحبت نه ځان لرې ساتئ. د بدو ملګرو دومره بد اثري. وګورئ ابو جهل او عبدالله ابن ابي امیه، هغه دواړه یو کوشش کو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دعوت دا چرته د ابو طالب قبول نه کړي، تر دې چې په کفر باندې مړ شو. اخره خاتمه په کفر سره وشو. نو زموږ ته ټولو ته دا نصیحت چې د نیک عمله ملګرو سره خپل تعلقات ساتئ او د نیک عمله ملګرو سره کینئ پاسئ، ځکه چې د بدو ملګرو اثر لازمي. رسول الله وسلم په حدیث کې سوی امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی، ډېر ناشنا روایت دی. رسول الله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. هر سړی د ملګری په دین باندې، د ملګری په مذهب باندې، نو به تاسو وګورئ چې ستاسو ملګری څوک دی. او ځکه شاعر سوی عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدي. د سړي په باره کې تپوس مه کوه، تپوس د ملګري په باره کې کوه څنګه چې ملګری دې سي دی. او ته زما باره کې معلومول غواړې که نه زه څنګه چلم، زما د ملګري تپوس وکړه، زما تپوس مه کوه، زما د ملګري تپوس وکړه. یاره د پلانې د چا سره کینی پاسې خلکو ورته وښو چې بیا هغه پلانې دی او پلانې دی، بس د دې نه اندازه ولګوه د پلانې او پلانې چې څنګه دي دغه شان زه یم. نو د ملګرو په غوره کولو کې احتیاط کوئ، ځکه چې دا ملګری په انسان باندې بد اثر کوي. موږ سره په درسونو کې ډېر داسې ملګري ناست دي چې هغه د هغه د هدایت سبب او د دین سره دا شوق او دا جذبه دا د الله د توفیق نه بعد دا وه چې یو ملګري درس له راوستی دی. ویې ورته راځي زه لږې خبرې به واورم. هغه ملګری حدیث به کې شتي چې هغه چا چې راوستی دی اوس هغه نه راځي، او هغه کومې چې راوستی هغه راځي. نو کله کله ملګری دومره قیمتي شي، خو دا دینداره ملګري. خو بېدینه ملګری ته درس راځه، مړه د جمعې ورځ ده ګپ شپ په ولګو، بیا به لاړ شي. نن څه بیمار غونته کېمې او دا خبرې خو نن سبا په نیټ باندې هم شتي، دا درسونه وابه اورې، په وټسپ باندې هم هلته به یې واورې، د بل چا نه به یې واورې. دا چل به وکړي، دغه چل کوشش به دی چې تر الله دې کور ته رانی شي. نو د یو طرف نه دا شیطان لګیا دی چې هغه په انسانانو کې دی
او بل طرف نه باندې پیریان او شیطان دی ویلي نو دې دوه شیطانانو نه بچ کېده به ډیره ګرانه او غل الله په توفیق سره کی الله سبحانه تعالی دې موږ د بدو ملګرو د صحبت نه ساتي سبحان الله په دغه نږدې ورځو کې پر رسول سم باندې بل مصیبت راغی او مصیبت ته پاسه مصیبت او په غم د پاسه غم نو یو غم دغه چې 3 کال رسول صلی الله علیه وسلم په شیبه ابي طالب کې پاتې شو او هغه سخت بیا ابو طالب پسې جرګه د بل سخت به دغه نه بعد تر هغه خوک تر چې د پلار په شانو هغه دنیا نه لاړ او د قریش هغه مصیبتونه چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم هغه خډیر شو تر دې چې مخامخ به دغه مخې ته خاورن وستي او دغه ویختو ته به خاورې چولې دغه ګيري مبارکي ته به خاورې وشته او په دې حالاتو کې یو بل واقعا رااله او غدا چې د رسول صلی الله علیه وسلم خوږه بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه د دنیا نه لاړه تاسو اندازه لګولای شي چې په دغه وخت کې به د رسول صلی الله علیه وسلم حالاتو چې د سخت پیرایش یو طرف ته خوږ ترل او بل طرف ته خوږه بیبي خدیجه رضی الله عنها ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړو اجتماعي مسلو کې او سیاسي مسلو کې خو نور د مینې محبت په مسلو کې په ملګرتیا کې په مال کې په ټولو کې سره خدیجه رضی الله عنها ولاړه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه را یاد کړه صفت به ورغو سم صفت به ورغو عائشہ رضی الله عنها فاحسن الثناء بيبلغيو نو وي فغيرت يوما يورزوي فما کې غیرت راغلي زنانو کې خدا غیرت هي د طبيعي خبره ما ته يا رسول الله ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدق يا رسول الله تدغه بوډي خزه په مخه یادې قد ابدلك الله بها خيرا منها الله تعالی لغینا دغه بوډي نه د غور جنکی در کړی دي او خيسته خزي در کړی وي ما ته رسول الله جنن دا خزي په خزه الله ما نه را کړی ولي وقد امنت بي اذ كفر بالناس خلکو چې ماته په ما باندې کفر وکړ زما خبره نه منله هم دغه خزي په ما باندې ایمان راوړه وصدقتني اذ كذبني الناس او خلکو ماته دروغجن وي او دغه یو خزه چې دې ماته رښتینه وي وواستني بمالها اذ حرمني الناس او چې خلکو زمانه خپل مالونه بند کړو هر څه بند کړو هم دغه خزه مال خپل مال لا کړه او دغه خزه چې الله وي مال دغه نه بچی را کړی نو مرګ خو مصیبت دی الله دې مرګ ته مصیبت ویل الله په قران کې سوې په سورۃ المائده کې فاصابتكم مصیبه الموت الله دې مرګ ته مصیبت ویل نه مرګ خو عام صفت کې مصیبت ته خو بیا چې د مرګ په ابو طالب راشي او په خدیجه رضی الله عنها راشي نو بیا مصیبت دې غټ مصیبت دی او ځکه دې کال ته متوسوي کې سیرت ول دې کال ته سوي عام الحزن د غم کال او بعض علما دا وی چې رسول صلی الله علیه وسلم ولدانو یې خو دې خو په صحیح سند سره دا خبره نه ثابته د دې لپاره صحیح سند نشته او نه مونږ دې لپاره صحیح سند اگر کما دې مسله کې لږ بحث کړو کتو می خو نو ملو شعرات نو صحیح خبرداري چې د امت علماو چې کله دې کال د سختي ولیدي نو دې کال له نوم کې خو چې د کال د سختو کارو د کال د مصیبتونو او د غمونو کارو خدیجه رضی الله عنها یوازي د رسول سلام بیبي نه ده ګوره یوازي د رسول سلام د بچو مور نه ده بلکې اخو د رسول سلام وزیر ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ملګری دی چې مشوره به رسول سم غسته وخت په وخت او هغه بوله سناشنا مشورې ورکول موږ سره هغه تیر شوی د کله چې رسول سم په جبرئیل اول پیل راغی او رسول سلام یریدل څنګه قیمتي مشورې ولا خدیجه رضی الله عنها ورک ذکر رسول سم دغه د صفت کو کړه یو حدیث کې درځي دم د عائشه رضی الله عنها روایت ته وی چې ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خدیجه د رسول سلام د نوري بیبیانی چې څومره دي د رسول سلام ټول بیبیانی سودي یولس او په دې سیرت کې ان شاء الله زه په زیر دوی تذکره راځي نغه ټول هغه حالات ان شاء الله تاسو ته معلوم شي
یو پکې خدیجه ده یو عائشه نو پاتې څو شوي 9 وی په دې 9 بیبیانو کې په یو باندې مال دومره غیرت نه راغلی څومره چې په خدیجه رضی الله عنها راغلی وجه هغه سره وی ما رايته ما لیدلم نو دا وی ما نه درېدلی ده ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم وربما ذبح الشاة ثم يقطعها کله کله به ساروي واغس هغه بیا الال کو وړکه به کو ثم يبعثها في صدائق خديجه او به د کسانو ته وی د خدیجه غپلانی ملګری لويسه د غپلانی او غپلانی لويسه فربما قلت له ما بديت يا رسول الله كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه يا رسول الله په دنیا کې جو بل خزانشتي د خدیجه ده وما تب رسول سمي عائشه انها كانت وكانت 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 وليا مش رسول اخو دي سوا دی اوچته زنانه د رسول اسلام سره 15 کاله متصل تیر کړی دي رسول سم چې دې سره واده وکړ د رسول عمر څومره 15 کاله او د دې عمر څومره 40 کاله 15 کاله وسه تیر کړی نو د چې وفات کېده د دې عمر څومره شو 15 کاله او د دې وفات د واقعه تاسو تقریبا د ابو طالب د مرګ نه 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد راغلی ده او بعض علماء 3 ورځې بعد راغلی ده خو مشهور دی چې 2 یا 3 میاشتې بعد د واقعه راغلی ده د رمضان په میاشت کې او لسم کالو د نبوت او عمر دغه شو 15 کاله د رسول عمر شو 50 کاله دې زنانه د رسول سلام سره په یو ځای 15 کاله تیر کړی متصل بل خزه د رسول سم په دې وخت کې نه خو چرته سیرت والو دا نه دي نقل کړي چې د دیو د رسول په منځ کې څه اختلاف راغلی چرته سیرت ولا دا نه ذکر کړي چې په دې 15 کاله کې د رسول سم نه څه غوښتلی دي چرته رسول سم ته دا نه ویلي په 15 کاله کې زما دا پکار دي او زما دغه پکار بلکې خپل مال خپل هر څه پر رسول سم باندې قربان کړي هغه د رسول سم نه څه غواړي رسول سلام هم دغه د دې حالاتو قدر وکړو ځکه خو به ډیره یادول کړي دا کمی سخت او مصیبتونه چې هغه تیر کړي خصوصا په دغه اخرنی لس کاله کم چې د نبوت نه بعد دغه چې نبوت نه مخکې رسول سم ته تکلیفونه نه دي ملوي شي خو د اخرنی لس کاله خدیجه رضی الله عنها چې کمی سخت د رسول سم تیر کړي دغه ته پوس مکو د نبوت په دې کور کې ناشنا حالات راغلي د یری حالات راغلي د غم حالات راغلي په مخه به غریب په دې یره کې و چې زما خاون ته بچا سویل او کسب دی ویلي او چې رسول سم په معمولی لیټ شو بهر نو کسان به ولګي تاسو لړ شي وګوریا چاوته سویلی نه د ژوند د لس کاله ټول په دې یره کې تیر کړی خو بده نه کو چې سو پورې رسول سم کور ته نه راغلی دا وخت پورې به روټي نه خوړی چې سو پورې رسول سم کور ته نه راغلی چې لک بلیټ شو کسان به بشولګ لړ شي وګوري کم ځکه هغه بشرالو یو پلاني ذکر خد او خد چې خد صحیح ده په دې 15 کاله کې چې کمی سخت راغلي نو یو سخت باغی باندې دام راغلی ده چې دا درون خاون دا قیمتي خاون د اوچت انسان کور ته برانه وته دغه په سر کې به خوره پرته و دغه رزل نه وي والله خبر رسول سم به کور ته رانه وته خپبو هغه به یا رسول الله ولي وی خلکو راته لیونه وي او چاره ته کوډګر وي دغه رزل نه وي والله خبرو دا حالات هغه خپل سترګو لیدو چې زما دي اوچت خاون ته خلک لیونه وي زما دي درون خاون ته خلک کوډګر وي څوک په کانو ولي نو څوک په شګو ولي څوک په کنځري کوي نو څوک زخمی کوي کله چې به دغه گزارو کو ابو جهل او رسول سم کور ته راغی خدای چا کور ته راغی ودغه خدیجه نه کور ته راغی کنه چې رانه وته رسول سلام او هغه وکړه تندینه وینه روانه د ځنه بدغه وکیو الله خبرو یا رسول الله وی ابو جهل باندې گزار کړو د ټولي سختي تیرې کړې او په دې د پاسه بیا د سخته چې دو ځامن الله سبحانه وتعالى رسول سم له د خدیجه نه ور کړی دي هغه دوه ځامن د دې بری جون کې مړ شي او بیا مشرکان رسول سم ته وی دا میراث ته میراث وته چې د نر اولاد نشتی
هغه سخته چې خدیجه رانه کوم راغلی په دې سوچ کې زما د خاون په خلک ګوري دا خبرې کوي الله اکبر. او بیا اخرنی 3 کاله چې کوم په شیبه ابي طالب کې د کمزوري زنانه تیر کړی دغه به سووي دا سختي خوې دا نوري خدای سره بیا د اخرنی 3 کاله خد سختونه ډکو بچو به ته بکور کې جړل چې موږ وږي شو یو دغه مالدار خزي سره چې په ټوله مکه کې به دغه تذکره کړي دغه سبب دوره پیسې نه چې بچو له سپخ کړي وي دا مال چرته لاړ خدای ټول مال پر رسول صلی الله علیه وسلم قربان کړو دا ټول مال په هغه باندې لګول او ځکه دا ساتي چې کله هغه مړ شو نو په میراث کې رسول سم ته 1 روپۍ نه د پاتې شوی 1 روپۍ ځکه چې هغه سره سونه او دا هغه خزه ده چې د قریش غټ غټ کسان بدی په خپل تجارت کې لګل بهر ته خو دې سي حالات په غیبه نه رالو چې دغه سره دومره سنو چې بچو د پاره وسوک دا زنانه او د قسمه خزه چې د سړینه زی نو هغه به څنګه خپکی او څومره غټ غم به د مخ کې ورځ کې د اردن یو عالم دغه خزه وفات شو او محدث ته ډېر تکړه عالم دی والله ولدا حدیث د علم په دې ګور الله ډېر پوهه ور کړو ناغه به د خپل خزه خبره کوله وی زما خزه تاسو ته سپته زما خزه سوق وی هغه دې خزه و چې ما چې سره کله واده وکړو په دې ټول وخت کې چې تقریبا ما وې دغه سره 1.5 کال یو ځای تیر کړو زمونږ بچی نه وشوي او یو ځای الله را کړو هغه بیا مړ شو خو ما د دې خزي د لاسه دې سره صبر کاوه نو دغه خزه عالمه و اولنې صفت پکې سو عالمه و دویم صفت پاره کې دا چې دعوت به کو نو په کور کې به ما سره ډیر وخوم نه کله په یو ځای کله بل ځای کې ما به ټلیفون کوه ته وځل دلته څه زنانې دی هغه ته نصیحت کوم به درځم او بار بار به ما ته دوی چې ستا په حق کې من کمې کوو ما ته جنیس کمې نه دا دعوت چې تکې د زمون په کار دي او پیسې به جمع کولې سبې زمانہ غستې او پاغي باندې به د خزل برقي غستې نه چې څوک به خو راتل نه پای کې به هدیه ورکوله دا دغه ټول عمر کارو بل صفت پای کې دا چې قران و د ټول زبانی یادو دریم صفت په سلورم صفت پکې دا چې د رسول سم د حدیثونو غټه ذخیره غي ته زبانی یادو او د ټول نو چې صفت دا چې ما سره دا خبره کړي و او لازم کړي و چې موته به هر شپه د قران دومره ایسو د حدیثونو دومره ایسه دا به یو بل سره اړو کومګه بیمارانیو کومګه هر څه خدا وکاو نو زموږ دغه ترتیب روانو دا دومره کلونه چې موږ یو تیر کړی زموږ دغه ترتیب بیا هغه بیمار شو چې بیمار شو په هسپتال کې و نو په هسپتال کې بیا یو خط لیکلو زما په نوم باندې وصیت لیکلو او دغه چې کوم ډاکټر دی غوړ کړو کې زمړ شوم بل پرده د زما خاون لور کې نو بیا هغه سبحان الله هغه بیماری نه پانه سي دا ومړ شو نو ډاکټرانو مالا هغه وصیت را ګجرستا خزیده طریقه له نو باندې کې اول سلام لیکلو بیا ویلو چې دغه ټولې دنیا دغه هله خلک ټول زی او په ما باندې نن دا ورځ را لچې زلارم د دنیا نو امید زما د الله نه خدای چې تاسو سره ملاقات کوم په جنت کې او د صبر تلقین ما ته وکړي صبر کوه او بیره ته دوی چې زما د تر لور د هغه ماته اوس غوښتلې د په دې ورځو کې او هغه براشي نو دغه سره به واده وکړي چې ستا خدمت کوي او بل یا هم خبره درې چې د قران او د حدیثونو غو مراجعه پرې نه زګیدل سړی نه ویریږي نو دیسی خزه چې په دې وجه سره خپکیږي نه بیا وی پلار ما سره ملو شو دې زما د خزه پلان زما سخر وی ما ته وی چې زما لور ما ته وصیت لیکره وی ما ته چې سو وصیت لیکره وی وصیت کې ډېر خبرې لیکلې یو د لیکلې و چې ما ستاره ویره د دې خپل خاوند لپاره غوښتلې خو د غریب د پیسې سره نشته دا واده بولته وکي نو دغه پیسې او دغه مرسته به زه تاسو سره وکم په دې څه خزه به سره خپکی
ښځه د شپې د سړي سره سملي او صرف بچی راوړي او چې یو پراټه پخوي او انګوري او ډوډۍ پخوي، بس په دې ښځه به څه خفه شي چې صرف دغه کار دی. ښځه خو ښځه ده چې تا سره په هر مصیبت او په هر غم کې ولاړی، خصوصا په دینی کارونو کې تا سره مرسته وکړي. خبره مې دې پورې راوستې چې رسول سم زړه به د خفګان او د غم نه ډک نه و چې دا دومره اوچته زنانه د رسول سم نه راغله. سبحان الله. عائشہ رضی الله عنها وی یو ورځ، او د دې سیرت ته هم اشاره کړې و په تیر شوي درسونو کې، وی یو ورځ دغه راله استأذنت هاله بنت خویلد، هاله بنت خویلد راله یو ورځ د رسول سم خواله، او دا د خدیجه رضی الله عنها خور وه. وی چې ورې وټکو او اواز یې وکړو چې زه دننه درتلی شم او که نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اواز نه وپېژنده چې دا څوک ده؟ هاله ده. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې اللهم هاله راله وی، سب خوشحاله شو راپاسې. فغیرت وی په ما کې غیرت راغی، وما یا رسول الله چې دا ښځه په کوم ځای کې رایادېږي چې بس ته بیا دغه خبرې کې او ختمه شوې ده، مړه شوې. یو ناشنا روایت هغه راته ورومه، عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول سم به د خدیجه رضی الله عنها تذکره ډېره زیاته کوله، ډېره زیاته تذکره به یې کوله. یو ورځ ورته ما وایي چې یا رسول الله د هغې نه الله تعالی ښه بیبیانې درکړي. وی فتمعر وجه النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول سم د مخ تک سور شو. او وی داسې حالات ما د رسول سم صرف په هغه وخت کې لیدلي چې کله به وحي راکوزېده او یا به سیلی او طوفان غونته کې راغی، نو رسول سم به یریدو د عذاب نه. صرف په هغه وخت کې ما د رسول سم د مخ مبارک دا کیفیت لیدلی او کم کیفیت چې ما په دغه ورځ ولیدو. اوسه شو دا مخې سور شو چې ته د دې باره کې دا خبرې کوې. سبحان الله. په بل حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي چې یو بوډۍ ښځه راله مشره د رسول سم خواله، رسول سم ورسره خبرې شروع کړې، ته څوک یې؟ هغې ته یې زه پلانې یم. رسول سم ته کیف حالکم کیف کنتم بعدنا، تاسو څنګه یې اوس او بیا زموږ نه بعد تاسو بیا څنګه وئ؟ هغې ته یې بخیر بابي انت و امي یا رسول الله، منګه خیو خاندان هم ټول ښه دی، په تا دې زما مور او پلار قرباني. وی کله چې لاړه وي ما رسول سم ته وایي چې ته خو داسې لګیا دې بوډۍ سره چې زنانه اکثر خاوند ته داسې وایي، ته خو داسې دې سره لګیا وي د دې نه دې معلومات کول او څنګه یې او خاندان څنګه دی. وی رسول سم مسکی شو، ما ته وایي چې انها كانت تأتینا زمن خدیجه، دا به خدیجې پسې راتله. نو ځکه ما ته هغه تپوسونه کې هغې به دې دا تپوسونه دغه شان کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه یېرېده نه، خو دومره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زړه په دې مطمئن و چې دا ورته یقیني پته و چې دا جنتي ده. او هغه روایت خو ما تاسو ته بیان کړی چې ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، وایي چې اتی جبریل النبي صلی الله علیه وسلم، جبریل راغی بچا پسې په رسول سم پسې، ورته وی یا رسول الله هذه خدیجه، دا خدیجه روانه قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، او سلوخي وسردي به کې انګول دي خوراک ته اسخاق ته، فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، کرال ورته وی چې الله دې باندې سلام اچي او جبريل دې باندې سلام وي. وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب، او ورته وی چې الله تعالی طرف نه د دې کور زیره دل درکو منګه چې باغی کې به نه سختي نه مصیبتونه به نه به چغې چواري، ځکه دلته سختي دلته ډېرې تیرې کړي، نو د دې کور زیره ولا ورکو. چې کله داتې وفات شو نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غم د پاسه غم راغی. ابو طالب لاړ، نو خدیجه رضی الله په دغه حالاتو کې تاسو سوچ وکئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه مشکل بعد راغلی او کور ته راغلی او کور یې خالي، چا ورته څه ویلي، چا پې ګزار کړی، وږی شوی تږی شوی، او کور ته راننوځي نظر صرف په دیوالونو لګي، او هغه ښځه پکې نه وي
چې رسول سم پسې راغی د وحی راتلو نه بعد ورته ډاري کوي زملوني په ما صادر واچو. هغه ورته وی نه الله ته نه خرابوي، ستا په سړی خرابي. نو چې اوس رسول سم کور ته راشي نو کور خالي، هغه ښځه پکې نشته چې د رسول سلم هغه او سره وی ډېره ولا هغه ښځه پکې نشته چې د رسول سلم هغه له تسلی ورکړه، هغه ژوند ملګری. په دغه ورځو کې یو ناشنا بل کار دا وشو چې سخته په ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېره شوه، قریش ول راولګېدو، دغه سره سخت ظلمونه شروع کړو، هغه تنګ شو. نو بس اراده وکړه چې زم هجرت کوم حبشې ته. نو دا به بل مصیبت راغی چې خوږ ملګری مې هجرت کول غواړي زی لاړ ووتو د هجرت په لار. نو فخرج حتى بلغ برك الغماد. ابو بکر صدیق رنن ووتو یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته برک الغماد ویلی کی، او دا په هغه لار باندې راځي چې کومه لار د مکې نه یمن ته تللې ده. برک الغماد کې اوسره یو کس ملاو شو چې دغه نوم ابن الدغینه یا ابن الدغینه، او دوه سیدی ابن الدغینه او ابن الدغینه. په لار کې اوسره ابن الدغینه ملاو شو چې دا ډیر مخورج انسانو او قریش والو د دې ډیر عزت او اکرام کو. نو ته وی چت روانه وې زم تنګ شوی ما دا خلک مې نه پریدل. هغه ته ستا په شان سړی ملک پریدي علاقه پریدي، ته مخورج انسان ټول عمر دې خلکو سره مرستې کړې دي، وینځ او مریان تازه کړې دي، یتیمانانو مسکینانو کونډو خیال ته ساتي، هر مصیبت چې په قریش راغلی ته به کې ولاړې. راځي چې ته به زما په ملګرتیا کې چې دی نو مکې ته ننوځي، تا ته قریش ورئیس هم نشي ویلی. چې کله وی دوی ورننوتو ابن الدغینه آواز وکړي قریش والو زما خبرې ته غوږ کېږده. هغوی څه وی ابن الدغینه وی دا ابوبکر صدیق دی راغلی دی فی جواري، زما په ملګرتیا کې راغلی دی ګورئ، او زه ولې د خپل طرف نه امان ورکوم او ما ولې لوز ورکړی تا ته څوک څه نشي ویلی. د ابوجهل راپاسې وی ابن الدغینه ته د ده سره مرسته کوي که مسلمان شوی؟ وی نه مرسته ورسره کوم، بس بیا صحیح ده. نو ستا خبرې ته به څوک انکار وکړي چې ته وی دی به څوک نه تنګوي، نو موږ به نه تنګو. نو ابوبکر صدیق رانه واپس راغی او دا یې ساتئ ابوبکر صدیق رانه ته د 2 هجرتونو ثواب به میلاوي. یو هجرت اخو مدینې ته کړه خو واضح دی، د دې هجرت ثواب به ورته میلاوي که نه میلاوي؟ ولې به ورته میلاوي؟ اراده یې کړې وه، خو په تشو ارادو باندې ثواب نه میلاوي. تش ارادې دا کم صاحبان چې صرف لګي ارادې لیکي او په زړه کې پټي وي چې نه کومه په دې ثوابونه نه میلاوي. نو شړی چې دا خو اراده دم کړې وه، صرف اراده نه وکړې عمل هم کړی و. نو داسې شوه لکه ده چې هجرت کړی دی نو ده ته به د 2 هجرتونو ثواب میلاوي. په دغه وخت کې پر رسول صلی باندې دا سخته مراله چې هغه نږدې ملګری هغه اراده کړې د هجرت. په دغه ورځو کې یو بله واقعه راغله، هغه به بیان کړو، په هغې باندې به درس ختم کړو چې رسول سلم واده وکړو د سوده رضی الله عنها سره. سوده رضی الله عنها د یو اوچته زنانه وه او ډېره پوهه زنانه وه، د اوچت خاندان سره تعلق ساتو. نو د رسول سلم کور خالی شوی او سړی ډېر ضرورت لري ښځې ته. پته نشي دا کم ملګري چې بغیر ښځو ژوند تېری او خوشحاله وي څه فواید به ورته معلوم وي نه. نور خو د ښځې نه بغیر ژوند تېرول ګران کار دی. او بیا چې یو سړی داعي د دعوت کار کوي نو د ده خو ښځې ته نه ښځو ته ضرورت دی. د ده کارونه ډېر دي، د ده مسلې ډېرې دي، د ده خدمت ډېر دی. نو رسول الله سلم دا واده کړه. د دې سیرت ته صرف اشاره کوم بس، او دا تفصیلا ما په بعضو موقعو سره بیان کړیم دي د رسول سلم د بیبیانو سیرت. سوده رضی الله عنها ام المؤمنین بنت زمعه، دا د زمعه لور ده، بنو عامر قبیلې سره تعلق ساتو.
او دا بنو عامر خاندان بیا په قریش کې دی، یعنی دا سوده چې ده د کم قوم نشو، د کم خاندان د قریش نشو، دا قریش ولا ده. او د دې مور چې دی ناغم د بنو نجار خاندان نه و چې دام ډېر اوچت خاندان، او دا په د خپل ترزوی باندې واده و چې دغه نوم السکران ابن عمرو، د هغه باندې واده و. او دې دوانو یو ځای هجرت کړو، دوانو اسلام قبول کو، به هجرت کو حبشه ته. نو بس سیرتونه کې راځي چې د سکران د دې خاون د په حبشه کې مړ شوی دی یوازې رااله، او بس سیرتونه کې راځي چې نه د خاون وسره دلته راغلی دی کم ځای ته مکې ته، او بیا مړ شو. نو خوله بنت حکیم رااله پر رسول الله پسې، یا رسول الله خدیجه د وفات شوته یوازې څوک جنې دلونه غواړو. رسول الله ته وغواړي نو تاسو زنانه په دې باندې خپوي. هلته رسول الله په خپل کار کې مصروف دی، د توجه نشي دې طرف ته چې اوس کومه جنې وغواړم څنګه وغواړم. زه صحیح ده، او زه خوله چې ده دا ډېره پوهه زنانه وه. نو ورته وی یا رسول الله پیغله ځوانه جنې دله وغواړو که نه کونډه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا پیغله چې ته یې دی دا کومه یو ده؟ وی ابنة احب خلق الله الیک، د الله په مخلوقاتو کې چې ستا کوم ډېر زیات خوښ دی د هغه لور څوک؟ ابوبکر صدیق رضی الله. او دا بله کومه یې دی؟ دا کونډه. وی سوده، په تا ایمان هم راوړی دی او ستا په لار روان هم ده، او خاوند ته مړ شوی ډېر درنه ښځه ده، نو ستا څه خبره چې دا دواړه دله وغواړم، د دواړو خبره به دله زه وکړم. رسول الله ته صحیح ده لاړه شه. نو هغه لاړه په ابوبکر صدیق رضی پسې، بیا د هغه ځای نه راووته، بیا لاړه په سوده پسې. او د عایشه نه د واده واقع ده پر روان درسونو کې راځي، د هغې د دې واقعې په باره کې تفصیل نه کوو، خو دلته سوده رضی خبره کوو. وایي چې دا په سوده رضی پسې لاړه، نو د سوده ورته وویل څه چل دی، د څه لپاره راغلي؟ ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلي ما تا غواړي. هغې ودیدتو، زما خو هم د ارمان دی چې د سره واده وکړم، خو زما پلار پسې لاړه شه. دا د درنو خلکو عادت دی، خیال هم دی، دا د درنو خلکو طریقه ده. رشته غواړي رسول الله خو لاړه شه بچا پسې، زما پلار پسې، نو د هغه سره خبره وکړه. زموږ په شریعت کې دا نشته جنکۍ تختول او بیا په ځان له ودونه کول، او دا د عشق او د مینې د لاسه یو بل سره وي تلي دي د کلي نه، دا پرېږده دا عاشقان دي، او دا لیلا ده، او دا مجنون لیلا مجنون، دا زموږ په شریعت کې نه چلیږي. زموږ په شریعت کې دا چلیږي چې جنۍ بغیر د ولي نه د هغې نکاح ته نه کېږي. وي دغه ځای کې زما پلار به پسې ورشي، هغه وایي چې زه ورغلم نو پلار یې ناست و، وهو شیخ کبیر، بوډا سړی و مشر. وی ما پې سلام واچو، وی ما ته وی چې څه چل دی؟ وی ما ورته وی چې محمد ابن عبدالله رسول صلی الله علیه وسلم، نو ته محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه زه رالیږلی یم او ستا دا لور غواړي. هغه هغه سړی خو ګوره ډېر اوچت سړی دی، پلار یې څه وي؟ هغه سړی وي څه دی؟ اوچت سړی، کفء کریم، پوره دی، هغه دې سره لږي، او ډېر اوچت اخلاق والا سړی دی. نو بیا یې دې سوده ته اواز وکړ، سوده ته دې خو راشه راله. وی دا راغلی ده د خوله، او وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي چې هغه ته غواړي، او زما په رایې کې خو هغه سړی ډېر ښه سړی دی. نو ته څه وې؟ وردي کوله؟ وی هغې ورته وایي چې نعم. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وایي چې موري رجلا من قومک یزوجک، بس یو کس بل خپل قوم نه راولي چې هغه ته ما ته واده کړي، نو دې سیده ورته واده کړه. په بعض سیرتونو کې دا هم راځي سبحان الله، وی کان لها 5 صبیه او 6، دغه زوړ خاوند نه یا شپږ بچي و یا 15. نو رسول صلی چې کله دا وخته، نو دې دا وی چې یا رسول الله ستاسو خبرې ته به څوک انکار وکړي؟ په دې ټولو انسانانو کې زما ټول نه زیات محبت تا سره دی، خو دا زما د 15 شپږ بچي دي، او دا به سهار ماښام ستا دې سر ته راشي، او د ټول کارونه به دې وباسي. لکه چې بچي کله په کور کې ډېر شي، نو سړی څه کړي؟ مصروفه شي، یو جاړي، نو یو بیمار دی، یو څه غواړي، بل څه غواړي. یا رسول الله دا 15 شپږ بچي، رسول الله بل څه مشکل خو ته نشته، وینه نشته، بس بیا دغه پرېږده.
زه د قریش زنانه پیژنم. رسول صلی الله علیه وسلم زه د قریش زنانه پیژنم چې هغوی څنګه د بچو خیال ساتي او څنګه د خاوندانو خیال ساتي. او تکړه زنانې دي ته کې ته بله دواړه یو ځای کې سید یا رسول الله چې ته به خوشحاله موږ خوشحاله نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره واده وکړو. نو دا اولنۍ زنانه ده چې د خدیجه رضی الله عنها د مرګ نه وروسته ورسره رسول صلی الله علیه وسلم واده کړی او دې سره دا واده چې کړی دی نو دا د نبوت 10 کال او د شوال میاشت وه خو بیا وروسته دې سراجي دې په سیر ده خو ډېره دینداره زنانه او غټ صفت په دې کې دا و چې عبادتونه به ډېر زیات کول او صدقې به ډېرې ورکولې. ځکه عایشه رضی الله عنها څه وایي ارمان چې زه سوده وې دی ورمان یې کړه. ولې ځکه دې به عبادتونه ډېر زیات کول ډېره طاقتوره مو وه. نو دا عبادتونه ډېر کول د طاقت او زور غواړي خو دومره و چې عمر د دې څه هغه ډېر. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د نور ودونه وکړو او په هغو کې کم عمر هم وي او په هغو کې ښه ښایسته وي. نو سوده ته پته ولګېده چې زما اوس هغه مقام نه دی کوم چې مخکې و. دغه لکه عایشه رضی الله عنها حفصه رضی الله عنها دا نورې زنانه ښایسته هم دي عمرونه هم کم دي. نو دا به ډېر په غم او په سوچ او په فکر کې وه په مخ او دا ښځې ته غټ غمي چې کله خاوند دي چې د هغې طرف ته ډېره توجه نه کوي. نو دا به ډېر په غم او په سوچ او فکر کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا بعض روایتونه کې دي سره چې رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دې له طلاق ورکړم ځکه چې دې غم او سوچ فکر ښه ډېرېږي. نو چې کله دې ته پته ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي نو 2 کاره یې وکړو. یو یې دا کار وکړو چې خپله ورځ یې چاله ورکړه عایشه رضی الله عنها او یا رسول الله کومه ورځ چې زما راځي ته ما پسې مه راځه هغه ورځ باندې ته عایشه پسې ځه د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه زما نه تور نه شي او تنګ رانه نه شي. نو دویمه خبره یې دا وکړه وی ما بي على الازواج من حرص زما حرص دا نه دی چې زه دې د خاوند سره یم. یو عمر داسې چې بیا ښځې خاوند ته دې ضرورت هم نه وي دې لپاره چې شهوت پوره کړي خو د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ ما د دې پیغمبر بیبي راپاڅوي دغه مې خوښه ده. رسول صلی الله علیه وسلم صحیح وی یا رسول الله مه راځه کمرې ته خو دا زما لپاره غټ عزت دی چې زه ستا ښځه یم او ستا په نکاح کې یم. نو دې په هغه وخت کې عمر هم زیات شوی او بدن هم دروند شوی ځکه عایشه رضی الله عنها وایي چې کله موږ مزدلفې ته لاړو حج چې کله کوو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې تللې نو په مزدلفه کې چې کله نیمه شپه تیره شوه نو دې سوده رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم اجازت وغوښته چې موږ ځو مینا ته. رسول صلی الله علیه وسلم هغې له اجازت ورکړو او ځکه علما وایي چې کوم معذوره خلک دي زنانې دي ماشومان دي هغو د مزدلفې په دې شپه باندې نیمې شپې نه بعد وتی شي. ولې دا چل وکړو عایشه رضی الله عنها وایي چې وکانت امرأة بطیئه ډېره ورو ورو به روانه وه عمر یې زیات شوی او بل دا بدن پې او دروند شوی نو د هغې د لاسه به دا په تلو کې به ورته لږ مشکل و نو رسول صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو نو دا نیمې شپې نه بعد ووته او عایشه رضی الله عنها وایي چې موږ سحر منځه نه بعد بیا موږ وتیو او دا سوده رضی الله عنها د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې وفات شوی او بعض علما ذکر کوي چې تقریبا 450 کالو د هجرت چې دا وفات شو او لاړه د رسول صلی الله علیه وسلم ملاقات هغه وکړو ځکه چې دا ټول یقیني خبره ده چې دا ټول څه دي د جنتیان دي. نو د دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله بیا پر روان درس کې به دا خبره بیانو چې آخر ولې دې صحابه کرامو او د رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو دومره صبر کوو د هغې څه وجه وه او بل به دا خبره بیانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم زړه تنګ شو غمونه پرې ډېر شو نو لاړ کم طرف ته د طایف سفر یې وکړو وی که هلته چې ته ملګري میلاو شي نو هلته ورته ښه
سخته مخې ته شو خو مصیبتونه بیرالو دغه تذکره و ان شاء الله پر روان درس کې کو الله سبحانه تعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو د شان الله سبحانه تعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.